السلام علیکم. وعلیکم السلام. نام هم څه ده؟ محمد علي افریدي. تاسو ښه؟ خیر د خیر د ماشاءالله ډېر ښکلی دکان دی او مونږ تاسو نه د پښتو په باره کې څه تپوسونه کوو نو جواب به راکړئ. بالکل کوو. مننه ډېره مننه. د پښتو د پښتون د افغان د پټان د بتان د پشتین دې کې څه فرق شته؟ نه هیڅ فرق نشته، یوه ژبه ده، صرف زبر زیر پیش فرق دی، نور هیڅ فرق نشته. زبر ماشاءالله دا په علم کې اضافه ده، زبر زیر پیش او د دې صرف لر او بر یو شی دی، یو پښتون دی. ښه د دې په تاریخ په باره کې څه کوم راته ووایي؟ تاریخ د مو د پښتنو زه په خپل افریدی یم او مو چې دی د افغانستان نه چې ده مو هجرت کړی د دې نه بیکس هغه ته چې لاړ شي تاریخ ته نو هغه تقریبا څه میډل ایسټ نه مو دا تاریخ شروع کېږي که نه د افریدیانو. او نور دا ټول پښتون چې دی تقریبا اندې طرف نه هجرت کړی افغانستان ته، افغانستان نه برصغیر پاک و هند هغه نه پهلې د ازادي نه پهلې چې دی که نه د تقسیم هند نه پهلې دا ټول پښتانه چې دي په د افغانستان کې، پاکستان کې، په انډیا کې د ټول ځایونو کې آباد دي. اوس هم شته، صرف یو باونډري جوړه شوې ده، هغه هم سرسري باونډري ده. ښه لکه که د افغان لکه که د افغانستان شي، که د پاکستان شي او که د انډیا شي، نو که پښتون نو هغه ټول یو شی دی، ټول یو شی دی. او ماشاءالله تاسو ډېر تاریخ په باره کې ډېر څه راته ووایي او څه اګزیکټ څه تاریخ پته شته چې دا څومره زوړ پښتانه یو؟ پښتانه خو بعضې خلک وایي چې دا د صحاباو د دور نه دی، بعضې خلک وایي دا حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه د دور نه دی. پوه شوې؟ هغې په نسل کې لکه پښتون هغه شوی دی. او بعضې دا وایي چې دا تقریبا 5000 سال زوړ زموږ تاریخ دی، هغه تقریبا د اسرائیل نه شروع کېږي. نو اسرائیل چې دی هغه حضرت یعقوب علیه السلام یو لقب دی، هغې معنی دی الله کا بنده. پوه شوې؟ هغه لفظي معنی چې دی ادا دی، نور په ملک جوړ دی، خو بدنام دی، خو هغې طرف ته به نه ځو. نور چې دا اسرائیل حضرت یعقوب علیه السلام چې دی دا لقب دی. او هغې قبیلې نه وایي چې هغې دا 12 قبیلې چې وو هغې زامن وو، نو هغې په حساب باندې چې دا که نه پښتون د اخ قبیلو نه هجرت کړی دی او دې طرف ته راغلی. او زه صحیح یم چې هغې کې تاسو چې وایئ چې زامن یو، هغې کې یو اسرائیل وم؟ نه هغې کې اسرائیل نه و، هغې کې اسرائیل چې دی د دې د پلار لقب و، حضرت یعقوب علیه السلام لقب و. حضرت یعقوب علیه السلام چې دی هغه چې دا هغه د حضرت ابراهیم علیه السلام د نسل نه دی. پوه شو؟ ماشاءالله. او که د بتان د پټان په باره کې راته څه ووایي، د بتان لقب د چا و چې کم نه پټان راوته دي؟ د دې نه دومره هغه نشته، لکه معلومات د دې نشته چې دا د چا لقب و. خو دا چې دا ژبه چې دا مو دا تقریبا ډېره زړه ده، 5000 سال زړه ژبه ده. نو لکه دا دروغ نه دي چې موږ 1400 کاله نه مخکې نه مسلمانان یو، 15000 کاله مخکې نه پښتانه یو. مسلمان خو چې دا هغه خو حضرت بابا آدم علیه السلام د دور نه هر چاته به مسلمان وای. پوه شو چې هغې په هغې تعلیمات باندې عمل کړی، هغې چې کم تعلیمات، کم رسول، کم نبی چې خپل دور کې کم تعلیمات ورکړی، په هغې باندې چې چا عمل کړی دی هغه مسلم دی. پوه شوې؟ ضروري نه ده چې 1400 سال چې دی هغه زوړ تاریخ موږ راخلو. زموږ تاریخ چې دی دا د انسانیت د هغه نه د شروعات نه هغه کېږي، لکه شروع کېږي د مسلمانانو تاریخ. ماشاءالله. رور خو ډېر ښکلې خبرې وکړې او ډېر ښه تاریخ موږ د بیان کو. او د دې پروګرام مقصد هم دغه دی چې دا نوی کل خبر شي د خپل تاریخ نه، د خپل کلتور نه، د خپل ابا او اجداد نه چې موږ د چا د نسل نه یو. نو ډېره مننه. او ستاسو لکه منونکی شاعر خو ما لکه پښتون شاعر چې دی هغه یو رحمان بابا دی او بل چې دی هغه غنی خان دی. ماشاءالله ډېر غټ شاعران دي. نو څه یو شعر چې دی هغه یو منټ
بخت غواړه عقل مه غواړه رحمانه، د رحمان بابا شعر دی دا. بخت غواړه عقل مه غواړه رحمانه، بختور د عقلمند غلامان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سم نامم څه ده؟ روزالدین. روزالدین، ماشاءالله ډېر ښکلی نوم دی. د نوم معنی درځي؟ او بالکل. روزالدین څه مطلب؟ روز باندې پل. واو واو، دا خو انګلیش نه دی؟ نو په پښتو کې پل پل لکه پښتو او انګلیش یو ځای شوي دي. پښتو انګلیش. د پټان افغان او دې کې څه فرق شته؟ پټان افغان پټان افغان دا یو دی. که پښتین شي پښتون دا ټول یو دی. معنا یو ده. ټول یو دي. ټول یو دی. من افغان د پښتون نوم دی، تاریخ دی، بس داغه نه پښتون اور پټان دا ټول یو دی. لکه صرف ویلو کې فرق دی او نور ټول پښتانه دي. ټول پښتانه دي، یو افغان دی، یو ټول پښتونولي ده. تاریخ نو بس مونږ تاسو ټول افغان یو. نو د افغان تاریخ څومره زوړ دی؟ یاره 5000 سال تقریبا کېږي. ماشاءالله، تاسو ته خو ډېره پته ده. او زموږ د دې پروګرام مقصد هم دغه دی چې د پښتو د کلتور د پښتو تاریخ په باره کې د نوي کل ته پته ولګي او دی خپل د کلتور په باره کې پوه شي چې او دی ته پته ولګي چې زموږ باباګان څوک وو، زموږ لیډران څوک وو، زموږ مشران څوک وو. نو یو څو مشرانو په باره کې کوم راته ووایي د پښتنو؟ کوم سیاسي درته ووایم که سیاسي سماجي زموږ ډېر ښه مشران تیر شوي دي. مشران خو نو یو د ټول صمد خان اچکزي. صمد خان اچکزي، جی ډېره. غفار خان بابا، موږ د پښتنو ټول باچا خان بابا، باچا خان سو. او دغه خبره دا ده، ښکلا خبره دا ده چې زموږ چې دا کم پروګرام دی او دا سوال دی، دا فلسفه هم زموږ د دې لیډر باچا خان بابا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مشره نوم هم څه دی؟ دریا خان. دریا خان. اوس مونږ راتلو کې سمندر خان باندې رالو او اوس یې تقریبا دریا خان ته راورسېدو او کیدای شي چې د دې نه مخکې نیر تم پکې رسو انشاءالله. سیلاب خان منشي. دریا خان صاحب د خپل په پښتو په باره کې راته څه ووایي؟ د افغان، د پټان او د پښتین، د پښتون، دا دې کې څه فرق؟ پټان، پښتون، افغان دا ټوټل یو دی انشاءالله. یو دی. بس دا چې مونږ یو باجوړی کړي، یو د کوټې کړي، یو د چمن کړي، نو ټوټل یو افغان دی انشاءالله. لکه مونږ له یو پکار دی، نه افغان پکار دی، نه پټان پکار دی، بس ټول پښتانه لر او بر یو پښتون. منظور پښتون زنده‌باد. پرون منظور پښتون او نن مې واورېدل چې تاسو خاصه پرون دغه راغلو شاعر بنيري صاحب راغلی. بنيري صاحب ماشاءالله انو رشو چې انشاءالله ډېر خوند به کړی. مونږ پرون بس دا زمونږ دغه دی چې پرون رانتلی شو، مونږ یو بل ځای کې او ډېر خوند به کړی. هغه خو به ډېره ښکلې شاعري هم تاسو ته ډېر هاي شعر دی. بس بالکل بد دا زمونږ د پښتو رنګونه دي او دا پښتونولي ده. او تاسو به یقینا چې ما واورېدل چې ډېر عزت هم ورله ورکو او هغه هم موږ له ډېر عزت راکو چې زمونږ پښتنو ښه رالل. نو هغوی نه هم څه شعر میر زده کړی دی؟ والله نو شاعري خو ما نه دی کړی، شعر مې. سلام، اسامه نوم زما اسامه دی او زه په خپله پښتون یم. او پښتون چې کوم دی که نه چې که د پاکستان وي که د افغانستان وي هغه افغان په نوم باندې یادېږي. ولې چې پښتون چې کوم دی که نه هغه شجره چې کوم ته وګورې که نه هسټري چې کله راوالې هغه ټول افغانستان سره ملاویږي. افغانستان بالکل جی. او د افغان پټان لکه دا ټول یو دي ستاسو مننه ده؟ بالکل دا یو دی، لر او بر یو پښتون. بالکل دا یو پښتون دی. او د تاریخ په باره کې څه علم لري؟ تاریخ په باره کې خو تاسو څنګه چې آګاه دومره صدې کې سره راکټ ساينس نشته، هر څه د پته ده څوک چې پښتون دی بذاته که نه. نو پښتون چې کوم دی که نه پښتون په باره کې دا ویل کېږي چې یو پښتون پهله پښتون دی بیا وروسته هغه مسلمان دی. څنګه؟ ولې چې پښتون چې کوم دی که نه 15,000 کاله زوړ تاریخ لري افغان په نوم باندې. نو 1400 کال نه هغه مسلمان دی، یا 1400 کال نه هغه مسلمان دی، پهله هغه افغان دی. پښتون واحد داسې قوم دی چې بدی کې لکه یو
غیر مذهبه سړی بذات خود نشي پیدا کېدلی ښه دا لکه یو هغه دی دا هم یو احساس دا د الله پاک د طرفه په موږ باندې ډېر غټ احسان دی چې موږ ټول د خیره مسلمانان یو او تاسو خپل د کم ځای نه مونږ زه په خپله د افغانستان یم او په افغانستان کې د پکتیکا یو مونږ پکتیکا زمونږ چې کوم دی که نه هغه صوبه ده پکتیکا صوبه ده او چې کوم ښار دی که نه هغه شرنه ویل کېږي ورته مونږ د هغې یو او دلته کې هم زمونږ کلی شته چې ساوت وزیرستان کې هم دلته کې زمونږ خپل مشران دي مونږ قبایلي